د حکمت یار رسنۍ خلیل الرحمن حقانی ملا هبت الله وژلی او غواړي ګلبدین حکمت یار هم ترور کړي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ده. د حزب اسلامي د ګوند مشر ګلبدین حکمت یار اړوند رسنۍ ډیلي شهادت د قدر شناسی او اهمیت دان په همکارۍ تر عنوان لاندې یو لیکنې کې چې اندیشه فرده په مستعار نوم په دري ژبه خپره شوي او ګمان کیږي په خپله د ګلبدین حکمت یار لیکنه وي. د خلیل الرحمن حقانی د فاتحې مراسمو کې د ګډون له وجې حکمت یار د کندهاري حلقې او شخصا ملا هبت الله له جدي فشار سره مخ دی. په دې لیکنه کې دغه مستعار نومي شخص پکتیا ته د حکمت یار د سفر او له حقاني کورنۍ سره د خواخوږۍ لپاره پخوانی ملګري یاده کړي او مخامخ یې په دارالامان کې د حزب اسلامي ګوند اړوند دفتر پر ایمان جومات ځانمرګي برید د طالبانو د کندهاري حلقې او شخصا ملا هبت الله کار بللی دی. په دې لیکنه کې ویل شوي په دې ځانمرګي برید سره کندهاري طالبانو غوښتل نوموړی د تل لپاره له صحنې څخه وباسي. کله چې دغه پلان ناکام شو نو کندهاري طالبانو له حکمت یار څخه په دارالامان کې کور او دفتر واخیست. بیا له دارالامان څخه د وتلو پر مهال د حکمت یار د ترور پلان موجود و، خو د حقاني شبکې لخوا د امنیتي کاروان په بدرګه نوي کور ته انتقال شو او ترور دغه پلان ناکامه پاتې شو. د حقاني شبکې غړي کندهار ته ولاړ او ملا هبت الله ته یې ویل چې حکمت یار څخه کور او دفتر مه اخله، خو دغه انحصار طلبه شخص د حقاني شبکې خبره ونه منله. پخپله ملا هبت الله اخطار ورکړ چې که امنیتي مسؤلین هغه له دې کور څخه ونه باسي نو پخپله به یې له منځه یوسي. د ګلبدین حکمت یار رسنۍ د حقاني شبکې او ملا هبت الله ترمنځ اختلافات تاییدوي او د ثبوت ګڼ دلایل بیانوي او زیاتوي چې ملا هبت الله یو تنګ نظره انحصار غوښتونکی او خودخواه انسان دی. تر دې په ښځو او نجونو رحم ونه کړ. ملا هبت الله ډیر نامرده انسان دی او خپل قومندانان او همبتیان لا هم نه پیژني. لیکنه کې ویل شوي له دارالامان څخه تر ایستو وروسته حکمت یار پلان درلود چې افغانستان پرېږدي او یو بل هیواد ته ولاړ شي، خو د حقاني شبکې د ډاټ له وجې په وطن کې پاتې شو. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.